لغمان والي د قرغیو ولسوالۍ د قومونو د یووالي سرتاسري شورا او دغه ولسوالۍ د لزګونه کلو له قومي مشرانو سره د کوچني اختر مبارکي له نږدې څخه وکړه. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په داسې حال کې چې مرستیال والي الحاج شاهزاده مظلومیار، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، وتلي لیکوال استاد محمد زمان مزمل، د ملي امنیت مرستیال، د انساني سرچینو رئیس او یو شمېر نورو مسؤلین یې ملتیا کوله په قرغیو ولسوالۍ کې له ولسونو سره د اختر مبارکي له نږدې وکړه. د قرغیو ولسوالۍ د قومونو د یووالي سرتاسري شورا رئیس حیات الله هوتک او غړو یې د لغمان والي او ورسره مل رهبرۍ څخه مننه وکړه چې له ولسونو سره د اختر مبارکي او خوښي له نږدې تیروي. دوی په بیلابیلو برخو کې د ولایتي ادارې هڅې وستایلې او د هر اړخیز ملاتړ ډاډ یې څرګند کړ. په ورته مهال د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ وویل خوښیږي چې تل له ولسونو سره د دوی په منځ کې وي. هغه وویل د لغمان ولایت مرکز او ولسوالیو ټول قومي مشران او دیني عالمان تل کوښښ کوي چې د نظام ملاتړ او د رغونې چارې مخته یوسي. هغه د قرغیو ولسوالۍ په کچه د وروستیو سترو پروژو او راتلونکو په اړه هم معلومات شریک کړل. ښاغلي ننګ وویل د قرغیو ولسوالۍ د قومونو یووالي سرتاسري شورا دې لا هڅه وکړي چې د منازعاتو په حل کې خپل رول رغنده او د نور ولسوالیو په کچه د هم له مشرانو سره فعالیتونه په شریکه مخته یوسي. هغه یو ځل بیا د امنیت، سولې، انکشاف، ښې حکومتوالۍ او نورو بیلابیلو برخو کې د قومونو مشرانو رول مهم یاد کړل او د لا رغنده کېدو غوښتنه یې وکړه.